د بنو د لوبو لوی کمپلیکس او دا خلک د تیر هر ځل په څیر دا وارې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د اکتوبر 28 جلسې ته ګڼ داسې کسان ورغلي ول چې د کورنیو غړي یې ورک دي او د ځینو خو یې د مړي ژوندي پته نه لګي. پښتون تحفظ تحریک وایي د همدې ورکو کسانو د موندلو او عدالت ته وړاندې کول یې له مهمو موخو او غوښتنو څخه یو دي. د جاني خیلو دا ماشوم اسامه اوس د کور مشر دی، دا ځکه چې پلار یې له شاوخوا 10 کلونو راهیسې بندي دی. جرم یې نه دی معلوم، عدالت ته هم نه دی وړاندې شوی. د شریف الله زوی وایي په دې ګمان یې 13 اختره تیر کړل چې ګواکې پلار یې په دوبۍ کې مزدوري کوي، خو بیا یې هغه په زندان کې ولید. یا په پنجره کې یا په ظلمونو یا په زنځیرو کې یو تړلی سړی و چې ما له چې چا نه تپوس وکړو چې دا څوک دی. چا مې راته وویل چې بچی دا ستا پلار دی. پلار مې اواز وکړو، ما ورته وویل چې نه دا زما پلار نه دی، ما پلار خو په دوبۍ کې دی. پلار مې او چچا مې په ژړا شول. پلار مې اواز وکړو چې بچی زه ستا پلار یم، لږ رانږدې شه. زه ورنږدې شوم او په سترګو سترګو سره خبره مې وکړې او خالي مې دا ورته وویل چې پلاره ته کور ته ولې نه راځې. هغه راته وویل چې ما خپل کور ته نه پرېږدي، زه بندي یم، په جیل کې یم. دې منځ کې یو سړی راغی او مونږ ته یې وویل چې زه ستاسو ټایم پوره شو، هغه ځای نه یې بوتلم او جدا یې کړم. د بنو په جلسه کې یوازې د وزیرستانیانو یا قبایلو د ورکو پوښتنه نه کېده. یوه مور له 400 ورغلې وه او وایي له افغانستانه هلته ورکړه شوې وه. بچي یې هم هلته وزېږېدل او زوی یې له 4 کلونو راهیسې ورک دی. دغه کسانو ته مې عریضې وړي، بس دستخط لیکلې راکړي، لیکلو نه بل شی ماته نه ده راکړی. نی راته ویلې چې زه به در سره ملاقات نه، ماته هېڅ سم نه وایي، دا مشران هېڅ سم نه وایي. زه منظور پښتون ته په دې راغلی یم چې یا مې بچی ملاقات وکړه ورسره او که یا مې ورسره که څه جرم یې راته ښکاره یې کړه او که مړ کړی ماته یې مړی ښکاره کوي. مړی غواړم، مړی په دې غواړم که مړ کړی قبر به یې راته رسوي. ما بچی سوچه شهید ده، ده کې دومره کار بې خطر کمال یې کړی، زه د دنیا نه کاپیره لاړه شم. د بنو لوی لوبغالي ته زرګونه کسان ورغلي ول چې ناامنیو، جګړو، ترهګرۍ او کډوالۍ و ځپلي. په دوی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مشر او د قامي اسمبلۍ غړي علي وزیر مور هم وه چې خپله یې د میړه په ګډون د کورنۍ ګڼ غړي وژل شوي. د غورځنګ مشرانو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د هر ورک وژلي پوښتنه کوي، آئیني او قانوني حقونه غواړي او سوله ییزې احتجاجي غونډې به روانې ساتي. د پاکستان حکومت وایي د غورځنګ زیاتره غوښتنې یې منلې دي او د ورکو کسانو په اړه یې کمیشن جوړ کړی چې خپلې دندې ته یې دوام ورکړی.